یو هلک څنګه شاهد افریدی تر ډیره وخته په دې غلط کړی و چې زه جینۍ یم او بیا د ملاقات په وخت څه وشول. سلام او مینه ګرانو کتونکو، د ویډیو تر شریک کېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د کرکټ پخوانی مشر یا کپتان شاهد افریدی خو هسې خلک له خویه دومره تریخ یادوي چې وایي که ډېر جنکۍ پرې مینې دي خو هېڅوک زړه نشي ښه کولی چې د هغه خواته هم ورنږدې شي. ولې همدغه تریخویه شاهد افریدی بیا یو هلک تر اوږدې مودې د جنۍ په نوم دوکه کړې او تر ساعتونو اوږدې خبرې ورسره په ټلیفون کړي دي. شاهد افریدی د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د خپل کتاب گیم چینجر په اړوند د خبرو په مهال خپله یوه خوندوره خاطره بیان کړې او خلکو ته یې ښکاره کړي چې څرنګه هغه تر اوږدې مودې یو هلک د جنۍ په نوم دوکه کړی وه. شاهد افریدی دغه کیسه داسې بیانوي چې کله د موبایلونو زیات رواج نه و او یو ټلیفوني کال به ډېر په ګران نرخ تمامېدلو نو هغه وخت به د سره یوې جنۍ په فون به ساعتونو اوږدې خبرې کولې. هغه وایي دغه وخت دی هم هلک و، واده یې نه و کړی، نو بس دغه جنۍ سره به یې ښې په خلاص مړ خبرې کولې او بیا یو ځل د اختر په ورځ کور ته هم راوبلله تر څو د خپل مور او د سره یې لیدنه وکړي. هغه وایي کله چې د اختر ورځ راغله او هغه د خپلې مېلمنې د رادننه کولو دپاره دروازې ته ور ووتلو نو څه ګوري چې د دروازې مخې ته یو هلک د ګلاب ګل په لاس کې نیولی او ولاړ دی او زه ته وایي چې صاحبه هغه زه وم چې تا سره به مې د جنکو په غږ خبرې کولې. شاهد افریدی وایي چې وروسته یې بیا دغه هلک خپل ملګری کړو او د کرکټ نورو لوبغاړو خپلو ملګرو ته به یې هم پرې فونونه کول او هغوی به یې پرې تېرویستل. د شاهد افریدي وینا د خپل ځینې ملګري خو په دغه هلک تر ډېره حده تېروستلي وه چې هغه ته یې د واده ستونه هم کړي وه. افریدی د هغو لوبغاړو باره کې هم خبرې وکړي چې په 2009 کال کې د فساد په تور نیول شوي وه. د شاهد افریدي په وینا دا ټول لوبغاړي زما د ورونو په څېر وه او ما فکر کولو چې دا دوی په کومو لارو سر شوي دي. دوی ته خو د کرکټ په سیالیو ښې درنې پیسې ورکړل کېږي. شاهد افریدی وایي کله چې هغه وخت دغه ټولې معاملې نو کوچ وقار یونس او د انتظامیه خبر کړه نو انتظامي ورته ډېر حیرانونکی ځواب ورکړو چې زویه نو موږ څه کولی شو. هغه وایي چې کله دا معامله مخې ته راغلې وه نو د هغې نه وروستو سلمان بل قسمونه خوړل چې دا جرم هغه نه دی کړی خو امیر سمدستي منلې وه چې له هغه ډېره لویه تېروتنه شوې ده او همدغه وجه ده چې امیر په هغه ګران دی. نو ملګرو دا او د شاهد افریدي هغه جالبې کیسې او جالبې خبرې چې له تاسو سره مو شریک کړلې. که چېرته مو خوښ شوي وي لایک یې کړئ او د لا ښکلو جذابو په زړه پورې معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مو یاد ساتئ.